ستړی مشئ دا شهکار عثمان خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې زه نن په سوات کې یم او دا په سوات کې کابل دی او دا هغه بدبخته درې لارې ده چې پرون پکې د دې وخت نه لږ بس شاوخوا دا وخت و چې یو ځانمرګی برید پکې شوی و او د امن پاسون هم دلته ترسره کېدو په دې درې لارې کې او د دې غاړې ته دا پوسته ښکاري د پولیسو په دې باندې د دې په دې ور باندې بمي چاودنه یا ځانمرګی برید شوی دی د دوی د وینا اړوند نن وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب هغه هم راغلی دی سوات ته او په هلیکاپټر کې راغلی دی بلا تیل به هم خرچه کړي دلته پولیس هم ځان ته ودرولي دي ډېرې غټې غټې قصې شوي دي که نه خو راغلی دی صرف وایي چې زه مذمت کوم پرون یې په خپله ټولنیزو رسنیو باندې هم دا خبره خپره کړې ده چې زه مذمت کوم د دې سره ماته خبره را یادېږي کله چې د اے پی ایس یا د آرمي پبلک سکول پیښور هغه حادثه هغه پیښه وشوله نو په هغه وخت کې وزیر اعلی چې و نو هغه پرویز خټک و او زمونږ یو صحافي ملګري مشر خبره کوله وې مونږ دغه شانې ناست نو دغه وزیر اعلی صاحب یا چېرته مونږ خپرونې ریکارډ کولو لپاره راغوښتی وو که هر څه وو خو هغه چې کله تلو نو زمونږ یو ملګري یا د هغه یو تن هغوی ته وویل چې په آرمي پبلک سکول باندې دغه شانې یوه پیښه یو یرغل وشو هغه ورته دا یو وخت په دې درشل اړېلې وه دا بلې دننه وه وې داسې رامخ کو ویلې چې میری طرف سے بھی مذمت لیکو نو زما په اند ستا په دغه مذمت کې د وزیر اعلی صاحب په مذمت کې او د دې د نورو وګړو په مذمت کې هېڅ فرق او هېڅ توپیر نشته دی توپیر به هله کېږي وزیر اعلی صاحب زه نه یو څو پوښتنې کوم چې ته وزیر اعلی یې ته د یو پارټۍ په نمایندګۍ د هغه د جنډې د هغه د توري د هغه د بیرغ د جنډې لاندې تللی یې او دغلته رسېدلی یې ستا یو خپل کار دی ته چې حکومت کوي حکمرانی کوي نو د هغې لپاره څه قانونونه دي څه قاعدې دي دغه جمهوریت دی او موږ پکې اوسو یو ملک دی یو قانون او آیین لري او ستا کار چې دی نو هغه مذمت کول نه دي ستا کار د دې مسلې د دې ستونزې حل راوښکل دي ته وزیر اعلی ته کولی شي زموږ په پښتو کې یو متل دی وایي خړ سپی چې دی هغه د ګیدړ ورور وي او هغه داسې د ګیدړ ورور وي چې که زه درله یو هغه بېلګه درکړم چې علیمه خان د هغه ځای نه را روانه شي په باجوړ کې احتجاج وکړي والته یو پاڅون وکړي د دغه ځای نه بیا لاړه شي ډېره غازي خان ډېره اسماعیل خان او لکي مروت او په دغه سیمو باندې وګرځېږي او دا هغه سیمې دي هغه علاقې دي چې زه په خپله باندې د باجوړ یم د باجوړی بچی یم خو زه په خپل ښار کې چې زموږ پلازمینه ده زه په هغې کې کولاو مخ بیخي نشم ګرځېدی زه سرتور مخ او ښکاره مخ هېڅکله هم نشم ګرځېدی که زه ګرځم عینکې به په سترګو کوم زه ګرځم د تورو چشمو سره به رومال مخ ته تړم ماسک به لګوم هلمټ به لګوم د ګاډۍ شیشې به مې تورې وي دغه به بالکل کوم او هغه د یارې دغه ټول ولس ته پته ده خو ستا د پارټۍ ستا د ګوند خلک پکې ښه په کولا او ښکاره مټ راټولېږي دغه رقم په هر ځای کې نارې والی کېږي تر اوسه پورې هغه هم زموږ پښتانه دي یا به زما ورور وي زما به ترز وي زما به ترې زما به د ماما زوی زموږ پې بیا هم زړونه ورانېږي او کور هم پې ورانېږي د هر ګوند به د هغوی سره څه نه څه شرکت شته دی زموږ د ینې سره شریکې دي خو د اوسه پورې پې د ګل ګزار نه کېږي ستا باندې نه کېږي او ستا سړی پکې نه مري یو سوال یو پوښتنه به کېدله وی چې په 2009 او 2010 کې که په عوامي نشنل ګوند باندې هغوی دغې بدامنۍ ته او دغې ترهګرۍ ته اجازه ورکړې ده او د هغوی ورته اجازت ورکړی دی ټیک شو دغه سوال د سره زه ما ومنو زه فرض که خو دلته یو بله سوال او یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي که چېرته هغې اجازت ورکړی وی نو هغوی به پکې بیا لیوني وو چې ځان یې پکې وجو که زه چېرته بدامني راوړم زه چېرته شر راوړم د خپل کاله چنې ته راوړم نو په کار ده چې زه د خپل دغه شر د بچاو د ژغورنې د ځان ژغورنې لپاره دومره دیوالونه ووامه چې د دغې هغه تب هم ماته نه راځي لکه څنګه چې تا والی دي لکه څنګه چې ستا پلویان والی دي نو دغه خو یو هغه پښتنه نه شوله یو بې منطقه غونته کې پښتنه شوله اوس ته وزیر اعلی یې اوس ته دا څیز قابو کولی شي ته پې کېناستی شي ته احتجاج کولی شي ته چې د یو شخصي ګټې لپاره د ځان د اقتدار لپاره سره ستا د پلویانو د عمران خان نوم کاروي د عمران خان پلویان او د هغه وګړي هغه خلک چې هغه د هغه سره مینه لري که هغه هر څنګه مینه ده موږ په هغې پسې نه ځو خو هغه د عمران خان سره مینه لري او هغه د هغې لپاره ځان وجني چوک او درې لارې څلور لارې بندوي خپله مزدوري قضا کوي جیلونو ته تیار دي او هغه ته کاروي د خپل اقتدار لپاره ستا څو ملګري او په هغې باندې احتجاجونه هم کوئ چوکونه هم بندوئ خو دغه خلک سره موږ هم در سره یو راوباسه که دا صوبه بندوې که هغې ته ځې دا پلازمینې ته ځې که هر کار کوي دغه په تا پورې اړوند ده په تا پورې هغه ده علاقه لري خو
د دې خبرې حل چې دی هغه مذمت نه دی، د دې خبرې حل په هلیکاپټر کې دلته راتلل نه دي، د دې خبرې حل د دې خلکو سره میلاوېدل نه دي، د دې خبرې تګلار او حل چې دی هغه ستا په خبره کې دی، هغه ستا په دغه ایوان کې دی. په دغه ایوان کې یو سرباز د باجوړ لګیا وي او ستا پې بلا شی په سوونو ممبران چې دي هغې پسې شاته نه کنځلې کوي، نارې پسې وهي، خبرې ته نه پرېږدي. تا د اوسه پورې چېرته هلته د امن خبره کړې ده؟ امن ستا هم ضرورت دی، امن د دې پولیسو هم ضرورت دی، امن زما هم ضرورت دی، امن زما د یو ګاونډي هم ضرورت دی، د ریلیبان او د اټیمار هم ضرورت دی. دا دې ټولو ارزښت چې امن دی زما د خوراک نه، زه ستا نه ستا د حکومت نه ډوډۍ نه غواړم، زه په خپله باندې رزق ګټلی شم، زه مزدوري کولی شم، زه ګاډي خالي کولی شم، زه ستا نه کور جوړول نه غواړم، زه ستا نه هېڅ نه غواړم. زه چې ستا نه لومړی د ډوډۍ او د خېټې د غم نه مخکې یو څیز غواړم، هغه ستا نه امن غواړم. او امن چې زما سوال دی او د هغې ځواب بیرته ستا په حکومت کې، ستا په اقتدار کې، ستا په حکمرانۍ کې ډز دی، د ټوپک ډز دی، د بم بلاست دی، د بم دوړه ده او دغه څیزونه دي. نو دغه ځواب او دغه سوال په خپلو کې تړل د دې څه بل شانې منطق جوړېږي، په دې باندې زما سر نه خلاصېږي وزیر اعلی صاحب. نو ته نن سوات ته راغلی هرکلی دې کوو، خو په دې غمیزه کې بیا دغه شانې مذمت کول دغه هېڅ فایده نه لري. که چېرته دغه ملګري زما د خبرې اوري ستا د پلویانو، نو د دوی سره خاصې هم د کنځلو نه پرته بل څه شی نه وي که نه. خو خیر لږ یې وزغمئ او دغه مونږ او په تاسې کې او په تاسې او مونږ انسانانو په ځناورو کې چې دا توپیر دی، نو دا په دې سر باندې دی. دا کوپړی چې مونږ له خدای راکړی دی نو په دې کې مونږ ته مازغه راکړي دي. ګنې نور خو څاروي هم خوراک کوي، هغه هم شپې ورځې تېروي، هغه هم مرګ ته شپې ورځې لنډوي او مونږ او تاسې هم لنډوو. نو بیا په تاسو کې او په څاروو کې توپیر د څه شي شو؟ که توپیر کېږي نو هغه د دغه یوې خبرې چې مونږ له په دې کوپړۍ کې دا مازغه راکړي پکار ده چې دا وکاروو. مونږ د دې خاورې بچی هم وپېژنو، د دې خاورې وفادار هم وپېژنو، د دې خاورې بې وفا او غدار هم وپېژنو. ډېره مننه. هغه د چا شعر دی وایي اختلافات به د عناد په رنګ کې نه رنګوو، رښتیا به وایو لهجې به محترمې ساتو.